عجیبه صورت جوړ شو چې د په دې ذریعه تاسو سره څو خبرې وکم او دا داسې شو لکه چې زه مخامخ تاسو سره ولاړ یم او په داسې خوره د ویډیو پیغام جوړ شو چې نن د دنیا کې څومره نړۍ چې د دنیا په هغې کې واحد که اسلامي نظام دی نو په دې ملک کې دی په افغانستان کې دی ټول وزارتونه د علماو سره ټوله مشري د علماو سره یقین په خدای وکړه چې دلته رالو په دې خاوره کوز شو او نظر مو لګي په پټکي مو لګي په ګیره مو لګي په اسلامي نظام مو لګي نو ما په غټ اجلاس کې بل ورځو مونږ خو هلته ښایو وینو نه او تاسو یې دلته ښایې هم او دا عملي طور اسلامي نظام وینئ هم یو خوشبویه ځمکې ته مونږ راغلي یو هغه ځمکې ته چې په هغې باندې د ډېرو مسلمانانو د دغه اسلامي نظام د پاره وینې توی شوي دي ډېرې ښځې کونډې شوي دي ډېر بچي یتیمان شوي دي او ډېر کورونه ړنګ شوي دي خو الحمدلله چې دا حکومت بابرکته ځکه دی چې د دې اسلامي حکومت بنیاد دا په هغه شهداو دی څو چې په کنټینر کې شهیدان شوي دي د چا غاړو ته چې پټکي اچولې شوي دي او د دې پلسترې او د خښتو په منځ کې چې کومه خټه لګېږي سیمټ لګېږي هغه د دغې شهدا وینې دي دا بلډینګ په هغې د پاسه آباد دی دا خوشبویه بلډینګ دی د افغانستان خوشبویه خوره ده الحمدلله او زه به دا مو وایم چې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس لومبې زموږ د پښتنو په سیمه کې چې کومه خاوره د صحابو په سلطنت راغلی ده او اسلامي نظام پې نافذ شوی دی د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې هغه هم کابل دی الحمدلله خوشحاله یم